د پاکستان سړه تبه صدراعظم یې د کرکټ لوبې بایللو درد سخت ځورولی دی. د ابراهیم ځدران ډالۍ او د پاکستاني سیاسیونو نیوکې. افغان اتل ابراهیم ځدران افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ډالۍ کړه، خو دا ډالۍ د پاکستاني رسنیو د بحث ګرمه موضوع وګرځېدله. تازه د پاکستان لنډمهالي صدر اعظم انوار الحق کاکړ په یوې مرکه کې د ابراهیم ځدران دې کړنې ته ځواب ویلی او وایي که د کرکټ په نړیوال جام کې له افغانستان څخه وروستۍ لوبه د دوی ټیم پاکستان ګټلی وی نو د بریالیتوب جایزه به یې خپلو هغو امنیتي ځواکونو ته په ډالۍ کې ورکړی وی چې افغان بې اسناده کډوال له پاکستانه څخه باسي. کاکړ دا خبره تازه په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران لخوا له پاکستانه ایستل کیدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالۍ کولو په غبرګون دا خبره کړې ده. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله، خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د 1 میلیون او 7 بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وايي د نومبر له اولې وروسته که دا افغانان ونه وځي په زور به یې وباسي او جایدادونه به ترې ونیسي.